دې فلم کې موږ یو سړی تاسو ته ښیو چې هغه یو جزیرې ته راغلی وي او پوره 4 کاله هلته کې ایسار وي. دغه 4 کالو کې چې دی هغه کم مشکلات تیر کړي وي هغه به موږ تاسو ته دې فلم کې ښایو. د دې فلم نوم کاسټ اوے دی او دې کې دا سړی چک نوم دی. دا فیډکس کوریر کې کار کوي او دا خپل کار سره ډېر مهنت کوي. دا غواړي چې هله ډلیوري په ټایم باندې وشي او دا خبره دا خپلو ملګرو ته کوي. بل خواته موږ یو جنۍ ګورو چې د هغې کیلي نوم وي. دا هغې سره ډېره مینه کوي او اوسه پورې د دې واده هم نه وي شوي. یوه ورځ چک د قبلې د طرفه ملیشیا ته روان شي او دا جنۍ دې ته وایي چې په نیو اییر باندې واپس خپل کور ته راشه او کرسمس باندې به زه تاله یو ګفټ هم درکومه. بیا دې دواړه په ګاډي کې کیني او رنوې ته لاړ شي یعنې جاز ته. کیلي دې ته په ګاډي کې یو ګفټ ورکوي چې هغه یوه ګړۍ وي او هغې کې د دې جنۍ تصویر هم وي. چک دې دا ګفټ والي او هلته نه روان شي او له جاز خوا ته لاړ شي. دغه تیارې کې صرف 4 کسان وي ولې چې دا پرایویټ تیاره وي او دغه تیاره سمندر له پاسه روانه وي خو هلته کې طوفان راشي او د دې دغه جاز خراب شي او دا سمندر ته الویږي. په دغه حادثه کې نور 3 کسان مړه شي او چک پکې ژوندی پاتې شي او دا په یو کشتۍ کې ناست وي او دا غاړې ته لاړ شي. بل ورځ چې دا کله وشي راشي نو دا ګورو چې دا په یو جزیرې باندې راغلی وي او هلته کې فیډکس سامان وي چې په سمندر باندې راغلی وي. چک راشي او دغه سامان راغونډ کړي او کولاوي کړي. بیا چک هلته تیزې چغې وهي او دا وایي چې دلته څوک شته، څوک ژوندی، څوک شته. څه ساعت پس دې ته پته ولګي چې دغه جزیرې باندې نور څوک هم نشته، دا یوازې انسان دی. بیا هلته په سمندر کنارې باندې دا غټ هیلپ ولیکي چې چېرته دلته نه جهاز تېرېږي چې دا یې وګوري او دې ته راشي او د دې مدد وکړي. کله چې شپه راشي نو دا هلته کې وده شي. بل سهار چې کله دا راپاڅېږي او دا چې هغه ځای ته راشي کوم ځای کې چې دې هیلپ لیکلی وو هغې باندې اوبه راغلي وي او هغه میټاو شوي وي. بیا چک هلته کې څه لرګي راغونډ کړي او په هغې باندې هیلپ ولیکي. یو ځل بیا چک هلته کې څه اواز اوري او دا بیا چغې وهي چې دلته څوک شته او که نه، خو بیا هم هلته نه څه اواز دې ته نه راځي. چک هلته کې پارسل ګولاوي خو یو ځل بیا هلته کې څه اواز راشي خو دې پیره هلته کې یو کوپره رالړی شي او دا پوه شي چې دغه اواز دې هغه کوپرې کولو. چک هلته کې ډېر زیاتې کوپرې راغونډې کړي او هغې نه اوبه وکاږلو کوشش کوي خو دا کار دومره اسان نه و. دا هغه کوپرې دیوال سره ولي چې دا ماته شي او دا ترې اوبه وکاږي ولې چې دې سره څه اوزار نشته چې دا هغه کوپره دا کټ کړي او دغه اوبه ترې راوکاږي او ویس کړي. دا هلته کې یو تیره کاڼی راواخلي او دغه کوپرې کې سورې وکړي او هغې نه اوبه راوکاږي او دا یې وڅکي. دا هلته کې یو دنګ غر ګوري او دا فیصله کوي چې زه به په دغه غر باندې وخیژم او وګورم چې زه چېرته یم او کیدای شي که هلته چېرته ابادي وي. د دې په خپو باندې بوټان نه وي. دا هلته کې څه کپړه راوالي او د خپو نه یې تاوه کړي ولې چې د دې خپې ډېرې زیاتې زخمي شوي وي. کله چې هغه غر ته دا باره راوخیژي نو هلته کې صرف او صرف اوبه وي او دا په یو جزیرې باندې ګیر شوی وي. دا بره نه لاندې څه شی وګوري دا په منډه راکوشي او دا هلته چې راورسېږي نو دا هغه پایلټ وي کوم چې مړ شوی وي. چک ډېر زیات خفه شي او هغې نه پسه دا یې د اوبو نه بهر وکاږي. دا هغې نه هغه بوټان هم واخلي او هغه ټورچ هم ترې والي. دا هغه بوټان مخې نه وشکي ولې چې دغه بوټان ډېر زیات واړه وي او د دې خپه غټه وي او دغه شان دی چک هلته کې د باران اوبه جمع کوي او هغه کوپرې کې اچوي او اوس یې استعمالوي او څکي هم. چک د ډېرو ورځونو څه خوراک نه وي کړي او دا به اوس د خوراک بندوبست هم کوي ولې چې په اوبو باندې دا صرف ژوند نشي کولی. چک هلته کې میانو نیولو کوشش کوي خو دې سره څه اوزار نه وي او دا یې نشي نیولی او دغه شانتې دا نهر نور هلته کې اوده شي. بله شپه دا چې کله راپاڅي نو دا سمندر کې یو جهاز ګوري او هغه په اوبو کې را روان وي. چک ډېر زیاته چغې سورې هغه جهاز ته وایي او بیا هغه ټورچ هم را رافالي او دې ته یې خوځوي خو دا جهاز ډېر نه ډېر زیات لرې وي او دا یې نشي اورېدی. چک هلته کې منډه کوي او هغه کشتۍ راوالي او په هغې کې کیني او دغه جهاز پسې د ورتلو کوشش کوي خو دا کار دومره اسان نه و. هلته کې ډېرې زیاتې چپې وي او په هغه په دې باندې را روانې وي خو دا بیا هم کوشش نه بیلي او مزید مخکې تلو کوشش کوي.
بیا هلته کې یوه غټه چپه راشي او دا هلته نه اوچت کي او لاندې لړه کي او په اوبو کې دا ډېر زیات زخمي شي. هغه کښتۍ هم پوچه شي او دا ډېر زیات بې امیده شي او دا واپس کنارې ته راشي. هلته کې ډېر زیات تیز باران راشي او د دې هغه خپه هم زخمي وي. دا یو غر ته راشي او هلته کې ورکوټې سورنګ وي. دا هلته کې راننوځي او کیني. هغه سورنګ کې ډېره زیاته تکه توره تیاره وي خو دا هغه ټورچ هلته کې کیږدي خو لږ ساعت پس هغه ټورچ هم ختم شي او بند شي. دا د فیډکس یو پارسل کولاوي او هغې کې دې ته شی نه میلاویږي. یو پارسل کې دې ته یو فوټبال میلو شي او بل کې یو بوټان وي کوم لاندې چې ډېرې تیره چاړې لګېدلې وي. بل پارسل کې دا یو جال پیدا کړي کوم منځي دا میان نیولو کوشش کوي. پیله ټرې کې خو دا یو ورکوټې می ونیسي کوم چې دا کچا وخوري خو هغه می ډېر زیات بدبوداري او بالکل هم دې ته خوند ور نه کي او دغه شانتې اوس به دا د اور لګولو بندوبست کوي. دا په یو لرګي باندې د کوپرې څه ویښته کیږدي او هغه چوکه له مږلو کوشش کوي. ډېرو مږلو سره هغه لرګی دې په لاس ننوځي او دا ډېر زیات زخمي شي او غوسه شي او ټول سامان راولي او اخوا دېخوا یې لړه کي. کم فوټبال باندې چې دې وینه لګېدلې وي دا په هغه فوټبال باندې یو شکل جوړ کي او هغه ځان ته مخامخ کیږدي او هغې سره خبرو کولو کوشش هم چالو کي. دا یو بله ټرای کوي او دا هغه لرګی بې مږي خو دې پرې دا کامیابه شي او دا هلته کې اور ولګوي او دې اور ته دا ډېر زیات خوشحاله شي او هلته کې د خوشحالۍ نه چغې چالو کړي ولې چې دا به اوس کچه میان نه خوري او دغه شانې دا هلته کې څه کیکړې ونیسي او په اور یې پاخه کړي. دا څلور ورځې پس دغه خوراک کوي او دا ډېر زیات خوشحالي او دا په مړه خېټه روټۍ وخوري او دغه شانې دا هغه فوټبال سره خبرې کوي او دا یو ملګری پیدا کړي او دا خپل ټایم پاس کوي او خپل پام هم غلطوي. دلته کې چک ته یو بله مسله هم وي کوم چې د دې غاښ درد کوي او دا یې لوکاږلو کوشش کوي. دې کې د چک غلطي وه ولې چې دا کله هم ډاکټر ته نه وتلی او دا له ډاکټر نه یېرېدو. دا هغه غاښ باندې هغه تیره بوټان کیږدي او بل خوا ته یې په لرګي باندې ووښي او دغه شانتې دا لاندې پرېوځي او بېهوشه شي. 4 کاله پس موږ چک ګورو چې هغه ډېر زیات بدل شوی وي. دا ډېر زیات کمزوری شوی هم وي او د دې غټه غټه ږیره هم شوي وي او اوس چک دومره تکړه وي چې لرې نه خپل میان ویشتې شي او هغه نیولی شي او دغه 4 کالو کې دې په هغه جزیرې باندې ژوند کولو طریقې هم زده کړې وي. دا په اوبو کې یو ټین ونیسي کوم چې دا روړي او هلته کې کیږدي او دا ورته ناست وي او ډېر په غور سره ورته ګوري چې دغه ټوکرې باندې به څه وکړم. بیا هلته کې اواره شي او دغه ټین لاندې لړی شي سمندر خواته. بیا دا فکر کوي چې دا یو نشاني ده او یو اشاره ده او دا فکر کوي که دغه غټ چاپونه زه ووتم نو دلته نه زه وتی شمه. بل ورځ چک هلته کې ډېرې زیاتې ونې کړ کړي او هغې نه دا کښتۍ جوړه کړي او هغه فوټبال هم هلته کې کیږدي او ځان سره یې وتړي او هغه جزیرې نه دا د وتلو کوشش کوي خو هلته کې وړې چپې په دې باندې را روانې وي. اوس هلته کې هغه غټه چاپه راتلو او کله چې هغه غټه چپه راشي نو دا هغه ټین کلو کړي او د هوا په مدد باندې هغه چپې نه وځي او دا ډېر زیات خوشحاله شي او دا هغه شانتې هغه جزیرې نه وځي خو دا یوه شپه هلته کې ډېر زیات طوفان ګوري او هغه طوفان سره هغه ټین هلته نه والوځېږي. بله ورځ هغه فوټبال هم دې اوبو کې پرېوځي او هغه فوټبال ته ډېر لرې لاړ شي. چک چې کله راپاڅېږي چې هغه فوټبال نشته نو دا هغې پسې ګرځېږي. دا بیا هلته کې فوټبال وګوري خو دا ورپسې راټوپ کړي خو هغه ته ډېر زیات لرې وي او د دې په جسم کې طاقت هم نه وي. که دا هغه فوټبال پسې ځي نو دغه بورډ به دې نه لاړ شي او دا به واپس دغه کښتۍ ته نه شي راتلی او دغه شانې دا واپس خپلې کښتۍ ته راشي او هلته کې دا ډېر زیات جاړي. هغه فوټبال دې لپاره فوټبال نه و بلکې دا د دې یو ملګری و او دې به ورسره خبرې کولې او ټایم به یې ورسره پاس کوو. بله ورځ چک هلته کې یو غټ سمندري جهاز ګوري کوم چې دې سره روان وي. چک دا جهاز وګوري خو دې کې دومره طاقت نه وي چې دا چغه ووښي او خلکو ته ځان وښیي خو هغه جهاز کې موجود خلکو دا کتلی وي او دغه شانې چک ښار ته راشي خو دا هلته کې کیلي ګوري کوم سره چې دې مینه کوله هغه اوس واده شوي وي او له هغې بچي هم وي. کیلي چې کله دا وګوري نو هغه ډېره زیاته خفه شي خو دا ورته و چې اوس زما بچي دي او خاوند مې هم دی. چک دې ته هغه ګاډۍ واپس ورکړي او تصویر هم ترې وکاږي او کیلي هم دې ته هغه ګاډۍ واپس ورکړي کوم چې دې ته یې ورکړی و. چک دې هلته نه په خپل ګاډۍ کې لاړ شي خو کیلي اوس هم دې ته ګوري. کیلي دې ته چغه ووایي چې چک دا ورپسې ورمنډه کړي او چک هم د دې اواز واوري او دا واپس راشي
او دغه شانتي دا دواړه په جړا شي. کلی ته وایي چې زه اوس هم تا سره مینه کوم خو زما بچي دی او زما خاوند دی. او ټولو خلکو ماته ویلي چې دا هیر کا او دا مړ شوی دی دا به اوس کله هم را نشي واپس. هغې نه بس چک یو پارسل راوالي او یو کور ته یې وروړي کوم چې دا دې سره په هغه جزیرې باندې و. هغه کور کې خو څوک نه وي، دا هغه پارسل هغه کور ګیټ کې کېږي او له پاسه پې ولیکي چې دس پارسل سیف مای لایف، یعنې دې پارسل زما زندګي بچ کا. او دغه شانې دا هلته نه لاړ شي. دا په یو ځای کې ودرېږي او دې ته پته نه وي چې دا په کومه لاړ شي. بیا هلته کې یو جنۍ ګاډي کې راشي او چک ته وایي چې زما په خیال تا نه لاره غلطه شوې ده. او دغه شانې دا جنۍ چک ته لارې ښیي چې کومه لاره کوم ځای ته تلې ده او هلته نه ترې لاړه شي. بیا چک هلته کې ګوري چې دا هغه جنۍ وه کوم ته چې دې کور ته دا تللی و. او دلته کې دا فلم ختم شي. دا یو حقیقت کهاني وه او دا یو سړي سره دغه رنګې شوې وه.